جنوبي کوریا د سیاسي توپان سره مخ ده. راځئ په هر څه مو پوه کړم. 3 ډسمبر د نن څخه 10 ورځې مخکې د جنوبي کوریا رئیس جمهور یون په ناڅاپه توګه د مارشلا اعلان وکړ. د ملت وویل چې زه مارشلا په دې خطر باندې لګوم، یعنی ټول ځواک او پوسته په دې خطر وسپارم ځکه چې اپوزیسیون یعنی د اپوزیسیون کوم ګوند چې دی وایي د هغه سیاستمداران چې دي د شمالي کوریا سره پټ رابطه لري، وایي د ملک سره غداري کوي. د د اعلان سره سمدستي 15 دقیقې بعد پر مکمل دولتي دفترو باندې پوځ قبضه وکړه، هغه که پارلمان دی هغه که نور مهم دولتي دفترونه دي. کوریا ټول ملت شوکه سول ځکه دا 45 کاله بعد اول وار دی په کوریا کې مارشلا لګېدل. هغوی فکر وکړي چې جنګ شروع سو، خدای پاکه څه بدبختي راغله. که څه هم رئیس جمهور یون د مارشلا دغه اعلان د شپې په نیمایي کې د خلکو د خوب په وخت وکړي، خو بیا هم د مارشلا دغه کوم اوازه چې وله دا د بم د اواز په رقم تر کوریا تر کونج پورې ورسېدل. د دې اعلان اورېدو سره سمدستي د ملي شورا ټول غړي د نیشنل اسمبلي ټول غړي نیشنل اسمبلي پر طرف مخ سول او پارلمان ته مخ کړي. کله چې وکیلان و ملي شورا ته راورسېدل، نیشنل اسمبلي ته راورسېدل، پارلمان ته راورسېدل، وکیل هغه وختي لا پوځ په پارلمان باندې قبضه کړې ده، اجازه یې نه ورکول چې دوی داخله سي، خو بیا دوی په شخړه په جنجال هر یو په سوک په لغت په زور پارلمان ته دننه سول. 190 وکیلان هغه که د اپوزیسیون د پارټۍ وله که د رئیس جمهور د خپلې پارټۍ وله ایمرجنسي اسمبلي اعلان کړه، ټول سره دننه سول، پارلمان ته دننه سول، رایه وکړه او د رئیس جمهور د مارشلا دا کوم اعلان چې دی هغه یې رد کړي. ملي شورا د رای یوه ورځ بعد یعنې پر 4 تاریخ د سهار 4 بجې 10 دقیقې باندې رئیس جمهور او د هغه مکمل کابینې برته د نظامي قانون یعنې د مارشلا د ختمولو اعلان وکړي. په 5 ډسمبر یعنې د مارشلا د اعلان 2 ورځې بعد د دولت مهم رتبه لرونکو د ملت څخه معذرتخواهي په خاطر خپلې استعفاوې ورکول شروع کړې. په هغو کې د جنوبي کوریا د دفاع وزیر هم شامل ولو. هغه د ملت څخه دومره شرمنده و چې کوشش وکړي چې خپل ځان وژنه وکړي، خودکشي وکړي. 2 ډسمبر باندې رئیس جمهور یون مجبور سو چې په لایو ټلویزیون باندې خپل سر خم کړي او د ټول ملت څخه بخښنه وغواړي. د جنوبي کوریا ملي شورا وایي چې بخښنه د منلو وړ نه ده. ملت هم دغه فکر لري او په ملي شورا کې اوس بل منظوري ترڅو رئیس جمهور یون د خپل وظیفې څخه برطرفه کړي. نو زما پوښتنه ستاسو څخه دا ده چې آیا ملي شورا به وتوانیږي چې رئیس جمهور د خپل دندې څخه برطرفه کړي؟ خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ، ویډیو در سره شیر کړئ، تر بیا هم په پاک خدای سپارم.